د AFG پلس چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهم خبر ته نورستان کې د پاکستاني انجینرانو له لورې د لیتیمو د استخراج او قاچاق ادعا د نورستان یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په دغه ولایت کې پاکستاني انجینران په غیر قانوني توګه لیتیم استخراجوي او پاکستان ته یې قاچاق کوي دغه ولایت یو اوسیدونکی سجاد نورستاني په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې یو شمېر پاکستاني انجینران د سړک جوړولو په پلمه په دغه ولسوالۍ کې لیتیم استخراجوي او بیا یې پاکستان ته لیږي نوموړي زیاته کړې چې سیمې ته د تګ لپاره ځایي خلکو ته هم پاکستانیان اجازه نه ورکوي او په یاده سیمه کې د پاکستاني انجینرانو له لورې د شپې او ورځې لخوا کار کیږي د نورستان د وایګل ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی چې ځان د احمد ولي مستعار په نوم معرفي کوي هم ورته شکایت کوي او وایي چې په دې ولسوالۍ کې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې پاکستاني انجینران د سړک جوړولو په بهانه د ځینو کانونو استخراج پیل کړی دی نوموړی وایي یاده ستونزه یې له ځایي طالب چارواکو سره هم شریکه کړې خو تر اوسه یې د مخنیوي په برخه کې هیڅ نه دي کړي بلخوا د نورستان ولایت طالب چارواکي د ځایي خلکو ادعاوې بې بنسټه بولي او زیاتوي یا د سیمه کې لیتیم نه دي تثبیت شوي د نورستان لپاره د طالبانو د والي ویان سیف الدین لټون وایي وایګل د نورستان کونړ ترمنځ پرته ولسوالۍ ده چې تر اوسه پکې لیتیم نه دي تثبیت شوي او د استخراج په اړه یې خپاره شوي راپورونه بې بنسټه بولي دوستان دا زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر تر بیا ښه وخت